زما نوم ارشي ارباب دی او زه ایز سایکالوجیست د ماهر نفسیات په تور باندې دلته ډوګرا هاسپټل کې جاب کوم. چې کومه ستونزه راغلې ده، کومه کورونا وایرس طرفه مسلې راغلي دي، ای کې ټول نه زیاته غټه مسله زموږ زنانو ته، زموږ پیغلو جنکو ته دا راغلی چې ای کې ډېره زیاته یره پیدا شوې ده، ډېره زیاته وارخطایي راغلې ده او ډېر زیات خفګان جوړ شوی دی. ای سره دا یره ده چې مخکې به څه کېږي او ولې دا را روان دي، داسې حالات ولې داسې جوړ شوي دي. په دې باره کې د دې ډېره زیاته یره راغلې ده زموږ زنانو کې. دې نه علاوه زموږ زیاتې جنکۍ چې دي، خاص کار د پیغلتوب عمر ته چې رارسېدي دي، د هغې کې ډېره زیاته داسې یره راغلې ده چې ډېر زیات یریږي، جاړي ډېر زیات، کمرونه نشي راوتی، کوټو کې ځان پټ کړی دی، خلکو سره خبره نشي کولی، د هغې خوراک خراب شوی دی، د هغې خوب خراب شوی دی. که هغې ودم شي نو هغې داسې یرې والا خوبونه ویني چې هغې باندې هغې دوباره راپاسي، نو د هغې خوب ډېر زیات خراب شوی دی. د هغې په وجه باندې هغې ته د معدو تکلیفونه هم راغلي دي، خوراک مسلې ورته ډېرې راغلي دي. زیات زنانه پکې داسې دي چې هغې د یو بل نه خبرې اوري ډېرې زیاتې. زموږ ټول نه غټه مسله زموږ دا ده چې موږ د یو بل په خبرو باندې یقین کوو، او خاص کر زموږ زنانه، او موږ یو بل نه اورو. هغه که غلطه خبره وي چې یو غوږ نه بل غوږه پورې خبره ځي، نو هغې خپل مطلب بدل کړی وي. ډېر زنانو ته یا زموږ جنکو ته داسې پیغامونه روان دي چې بس قیامت راغو، دا د قیامت نښې دي، دې نه پس قیامت دی، یا دې نه پس نوره سخته را روانه ده. نو هغه یره نور هم زیاته سوا شوې ده په دې باندې. زما به دا خواست دي ټولو ته چې کم از کم زموږ چې کم نارینه دي، هغه بیا هم تعلیم یافته هم دي، علم هم دی ورسره، پوهه هم ده ورسره، بهر ګرځي را ګرځي، هغې سره زیاته پوهه ده. هغې چې کور ته راشي، هغې د خپل زنانو سره یو 15 منټه تېروي او هغه دې په پوهیږي، هغې چې ترنه کم سوالونو کې کم از کم هغې یو مطمئن جوابونه دې وله ورکړي چې داسې په کور کې د هغې چې کومه یره ده چې هغه حده پورې کمه شي. بل چې کومه د میډیا او د سوشل میډیا والا کم استعمال دی او بیا غلط استعمال دی، د ښه استعمال خو بیا هر څوک مني، خو غلط استعمال یې داسې روان دی چې هر یو تن خپل پیجونه جوړ کړي دي، یو تن یو خبره شیر کا، هغې بغیر د تصدیقه بل را واغېسته په خپله پاڼه باندې واچوله، بله د هغې نه زیاته بله باندې دغسې یو خبره بغیر د تصدیق او بغیر د تحقیق روانه. او د خلکو مسله دا ده چې خلک پې نن سبا چې کومه خبره خورېږي خلک پې یقین کوي. دغسې بیا په کور کې چې په خبرې روانې، یو وایي ما دا اورېدي دي، بل وایي نه ما دا اورېدي دي، یو وایي زما خبره ټیک ده، بل وایي چې نه زما خبره هم ټیک ده. نو په دې باندې هم کور کې کشالي جوړېدی شي. نو زما به دا خواست دي چې کم اتھینټک کم صحیح میډیا استعمال دی هغه دې راوړاندې شي او میډیا دې په خپله طریقه باندې خپل پیغام مخکې ته ورسوي. ځکه چې زموږ زنانه چې دي هغه زیاتې چې دی ریډیو ته، ټي وي ته او دې ته ناستې دي. کم ځینو کې اخبارونه شته، د ټیک شو، کم ځینو کې سوشل میډیا استعمال شته. لکه اوس زه پېښور وګورم نو پېښور کې سوشل میډیا استعمال ډېر زیات دی، او زموږ تقریبا 80% یا 80% خواتین چې دي زنانه چې دي هغې هم استعمالوي. نو هغې ته چې کوم میسج موږ په سوشل میډیا یا په میډیا رسو، په هغې باندې خامخا یقین ساتي. صحیح. میډم دا هم راته ووایي چې تاسو خو د زنانو خبره وکړله، آیا د نفسیاتي مسایل صرف زنانو ته په دې ورځو کې رامخې ته کېږي که نه نارینهو ته هم رامخې ته کېږي؟ نارینهو ته څه پیغام دی؟ نارینه زنانه ټولو ته زموږ مسلې راغلي دي، خو دا یو حقیقت دی چې کله یو قدرتي آفت راشي یا د انسان د طرفه کشاله جوړه شي، نو زیات پکې 2 کسان متاثره کېږي، زیات تعداد باندې. یو پکې زموږ ماشومانی، یو زموږ زنانۍ، دا 2 باندې زموږ زیات اثر پروزي. دې نه علاوه زموږ مشران هم دي چې د هغې طاقت ورته لږ کم راغلی وي. نو باقي زموږ سړو ته هم، زموږ نارینهو ته هم دا مسلې راغلي دي. یو یره ده، یو خوف دی چې یره دا څه روان دي او څه به کېږي او تر کومه پورې به رواني. زموږ نارینه او سپیشلي د هلکان، هغې ته دا مسله راغلې ده چې ټول په کور کې ناستلي دي، هغې بهر ته وتې نه شي، لاکډاون په وجه باندې ټول کور کړي دي. نو په کور کې هغې ته ناسته په وجه باندې یو خو بور کېږي ډېر زیات، یو غصه پکې ډېره زیاته راغلې ده، یو پکې تنګې راغلی دی، یعنې اریټیشن او اګریشن د هغې ډېر زیات لیول ته رسېدی دی. هغې په کور کې په وړه وړه خبره باندې هم جنګ جګړې شروع کړي دي، کارېږي. ځکه چې هغې ته داسې لګي چې موږ قید شوي یو، موږ بهر ته نه شو وتی. نو هغې خپل فرسټریشن چې دی هغه په دې طریقه راوباسي.